داسې ځان ته مې زړه باسي چې وه فیضانه ته او دومره انسانیت ډېر بد در سره ښکاري. او رښتیا خبره یې چې کله ځان ډېر داسې مؤدب راته ښکاره سي داسې مې له ځانه زړه تور سي چې ښه همداسې د رښتیا نه سم. خو که رښتیا هم دا شی ولې تاسو باندې څوک خولیږي؟ زیا بولئ زیا خنزیر زیا ته خپل عربو کې ناست دي او په ما باندې دلته لوبې کوي. نه کنځل مه کوه نو کنځل ته مه کوه ودرېږه لیوال غره نه ته. کنځلې نه ته دي. دا پرېږده فهیم دا صاحب دا هغه د پرېږده. حمید مومند د ما ملګری هم د ما هغوی دا مشاور حمید ده. مومند صاحب دی. او ستړی مشي ستړی مشي زیبار خو مهرباني. تاسو واستئ چې فرمایشي ډېر تپل ښه کوئ. زیبار خو و دا تاسو د ډېر ښه سړی علي ده دا بولئ ډېر ښه بد سړی استئ. ده دا قرآن مکه وغږه ثابت په حدیثو ثابت سپین سترګې فساد نور څه شی تاسو کې ایمان کمه دی د صلیب په غېږ ناست دی ته مولئ ولاکې په خلاصه پوهېږي دغه د فقط شي تاسو نوم چې ده لږ رنګلوده دي دا 3 ساعته درته ناست دي. دغه د شي نوم چې ده لږ بدل اخله دلته هغه امریکایي ښځه ناسته ده دا دا د ثابته خبرې فتنه ده په قرآن ثابته ده سپین سترګې فساد مشرکه دا اوس دغه من یو سره څه څه کوي کرامات وایي دي د ده مایک دا بند مایک هم دی نه خبرې بندېږي. څه خبرې کرامات دي ورسره. ثابته من فتنه ده ثابت ګران مې دې وچې وې ډار کړمه پیریان لري وړکې دا شی مې در باندې بند کړی ده دا قسم په قرآن دا څه د برخې چښتن ده حمیده او دغه فیضان څو صاحب دا انځور کې څه شی نیغ کړی دی ګوته ده که بل څه شی دی. نه هغه بل شی دغه دی ګوته ده حمید مومند دا د ما غږ اورې دغه تا چې ویلې چې په اشي باندې کېنولې تا یې نوم واخیسته د هغې نوم مه اخله ورته په انتربنتر یې کېنولې داسې یو شی ورته وایه ځکه چې دغه امریکایي ښځه دلته ناسته ده هغه یې ځان ته ترجمه کوي بیا د هغوی په ترجمې کې د دغه شي نوم ډېر بد راځي دا ترجمې ته دې ما هغه راځي چې څه رقم به ورته ترجمه کړي بیا به دوی وایي چې دا څه رقم سیاسي بحثونه دي چې انتربنتر هم کې یادېږي نو دغه ځای کې لږ ګزاره وکړه که نور مایک دې په خدمت کې ده مهرباني الله دا دې اوس عزت ما ته الله ولې غوسه ده ما ته او ولې دا غوسه ده نقدي ما څه ملایانې ورته بد وایي نه راځي دا نقدي حدیثونه منکر د قرآن نه منکر او دا زما میر غضب افغانۍ بدې راځي چې سپینې خبرې کوم خدای راستی چې غونډه د خردجال قوه ده والله کې رانه مولوي زه په نومه فرنګیه که تا رانه جنت وکته ته په دې زما حمید خبرې کاکړ مور خبرې باندې وکړه افغانستان کې به څه ختلې حمود صاحب دا حمید کاکړ وخت چې راغلی و دا دروغ څه مه مطلب وایئ دروغ مه وایئ غونډ په دروغ روان استئ په لا اله په قرآن کې ظالم قوم ثابت استئ ظالم درته ویل شوی مشرک درته ویل شوی منافق درته ویل شوی زه کله د قرآن باندې تپېږي خدای راستی که په هغه الحمد ترجمه هم پیښ شي الف لام خو لا پرېږده قل اعوذ برب الناس خو پرېږده تا د خدای وایي تا کله حدیث صفحه ویلې ته کوم یو حدیث د امارات مبارک یې راوله زه تا ته دا افغان تسلیم دی ته په حدیثو ختلی کافرې په حدیث یو حدیث ثابت که چې امارات جایز دی زه تا ته او بیا د ښه نو اوس ته غوږ ونیسه ته غوږ ونیسه زه یې درته ثابت لکه یې باندې د کفر ناست دی او غیندې د افغانستان ته رایستلی و بې ایمانه غوږ ونیسه غوږ غوږ مې ونیسه زه چې منافق مولوي ته صاحب ما اوس ورته 50 ټینګ کاله شه غوږ ونیولو بچو اوس غونډ په ورته دروغ غوږ روان ونیسه غوږ ونیسه چېرته دې روژه دې نیولې ده روژه چېرته دې دې سته روژه راوستي دي دروغ مه وایه روژه دې منافقه نیولې ستا منافقه زه غوږ ونیسم والله بالله نه که ستا روژه په دې لاره نیولې کې خدای مې د ستا صف کې نه ودرې ستا د مردار خدای مې روژه د دې ستا د نیولې صف نه روژه ساتي روژه دې سته که دې هغه نسته سپین سترګې فتنې په قرآن ثابته خیږي ته هغه سپین سترګې فتنې خوارجه وایم روژه ثابت دی دې د خارج نیولې او که غیر نه د افغانستان کې رایستلی حمید وروره چې وکافره ملحده زندقه ته دوستم یې موږ چې مړ شو مسلمانانو لوبې به کوو د حمید خدای وروره خاطر حمیده وکړه دوستم مړ شو رښتیا ده دا به یې کوسې وغیم یو دلال یو وزیر لاړ مردار شو لکه سبا به مولوي ته به مولوي ځای به چې شهید شو او دغه ما ته دوستم کله مړ څه قسم موږ په دې چې کیسو کې دومره مصروفه رهبره شوي یو چې رهبره زه یو ځای قسم کله تر اوسه په مړي پوهیم چا مړ سوی چې مړ شو که نه بالکل
کله حمید ورسره حمید ته معلومات دی. حمید په هغه لږ خبرې وکړه دا څه مریض و. که به زه خبر یم قرآن والله مې چې دې د وایي شینواري ابۍ ستا د شینواري ابۍ معلومات راته شته چې خواته مې استغفر الله. زما ابۍ مړه ده، خدای د کور د غنمو ډک کړه. موږ خپله سره کار مه ده ته اوس زه دا ځان نسم یادوی چې ما به یو وخت کې صفت کوو که خولې کې ځان ورکړې موږ به که ووایو. یې حمیده یو خو رانه لري او بل روزه ده ښه چې راته نږدې وای په خدای چې تا نه به مې د سړي زوی جوړ کړی وای ورک د یې سړي خو زوی لري ستا پلار ما نشي جوړوی. زه خو په افغانستان ننګرهار کې یم مسلمان. ته راشه ننګرهار کې یې ورسې حمید د دې په ځای افغانستان د دې په ځای چې وایي چې زه سړی یم وایي تا پلار هم ما نه د سړي زوی نه چې جوړوی. یعنې دومره بې د نه سړي زوی یم چې د تاسو ټولو په ما واسطه کېږي چې سړی مې کوي. یاره ستر کنجر دی، کنجر دی کنجر. په پیرنګیا زیات 15 وخته منځونو ته ځان ټینګوی شي. عربو کې داسې چې ته به امریکا ته دی پرېږده سړیه، دوستم باندې خبرې وکړه مولاده. دا دوستم دا څه شی په شوی دی؟ چا اشتری دی، مریض و، سرطان یې و، وایي ته خو شراب. خپله خبره وکړله وایي ته خو په عربو کې ناست یې موږ دې په دلته په سنبه کړو 15 وخته لمونځ ته یې تا پلار ټینګېدی شي. دا خو لکه چې چېرته نن 15 وخته لمونځ په کړی د هغې زور دلته له موږه باسي. موږ 15 وخته لمونځ کولی موږ امریکا ته راتلو. خدای دې تباه کړه. خپې باسه وضعیت خرابه ده. په خدای کې رهبره په پنجګنج هم دا خپله وایي خارج کې ناست یې موږ مو په تباه کړو 15 وخته لمانځه ته وایي تا پلار ټینګېده. قرآن مې دې رښتیا وایي. قرآن تراویح پکې تراویح پکې پنجبینا باندې د اسلام ته نه پیږي او که پیږي هغه سپین سترګې فتنه منافق سترګې پټې. ولې د $10 دپاره د ایمان خوار کړی؟ ولې زما غوندې افغان اوسه ګیره برېتې مې د هندو غوندې کلي کړي دي بلا تشبیح او درته ناست مېړه په افغانستان کې. ولې زه نه تښتم چې غل نه یم دغه نه یم 15 وخته مونځ کوو ختمونه کوو د الله فضل. نن شپه مې د قرآن ختم کړی دی رهبرې. دا دویمه روژه ده که نه په الله یقین کې چې نن شپه مې د قرآن ختم کړی. وطن ډېر کې مولوي صاحب دا مولوي خو نه هسې پیرنګې حمیده وطن کې قرآن مې دوی چې د روزې تر اخره پورې دا لمونځونه په تاو کې چې مونږ ټول وغه زه خو هم چې هغه ملا ته دي وایي چې تا باندې لږ کم وکړي. ته 2 روزو کې دومره ورخطا کړی وای. تاسو په خارج کې ناست یې مزې مو وکړې موږ به په لمانځو تباه کړو. مکمل ما ختم. داود خان سره ستړي مشي کړي و 50 کاله عمر دی. دا زی پیرنګې نه دی غونډ به 20 کلن نه پلار ته ګپ ورکوي. دا د قیامت علامې نه دي. بالکل دي 2 کاله زه په حدیثو کې مطالعه لرم. د دې قرآن د دې بالکل ژوند قدر ته ما د قرآن تلاوت کړی رای کاري دي پکې نه. دا اوس مونږ ته ګپ راکوي. خو دا ته پکې هغه وران سپین شوی سترګې که فتنه ده. په قرآن کې دې ته حمیده کبیره فتنه وایي. څه وایي؟ حدیث راته ووایه که حمیده پکې وران شوی ښه. دې راسي چې شینوارې غونډه اجیره قوه ده ثابته. اجیر سړي ته پاک افغان کله تسلیمیږي؟ واله ناممکن. که در به شي دا اوس په کور ته درشي او راځي چې د دې نه خو زما الله لوی دی. دا څه شی دی؟ دا ما ساتي. بېشکه الله د دوی راځي قانون کړی دی، دې ته حکومت واچي دی. دی مو ته ویمې ښه په جلال آباد کوم چوک کې نه ورته نه وګورم. نه حمید صاحب نه درځو تا ته تسلیم یو تسلیم یو تا ته تاسو څوک باور درتلای کې ویزا اخلي د نه افغانستان چې بیا به ما کې منډي. تا زه خو پوهېږم چې چېرې ته افغانستان درتلای کې شو نه د خدای بنده ته خو ډېر ته خو ایمان نه خلاصې بس و چې نه رامنډي اوس روزه دې نیولې ده روزه دې نیولې که نه اوس دا څه رقم روزه دې نیولې ده د څه الله دومره مخ کنځل دویمه کوې روژه روزه مې دې ده. شته درته په ډاس هم ووایم دویمه روژه مې ده الحمدلله. الله دې قبوله کړي خو کنځلې مه پکې کوه دا روزه کې لږ صبر وکړه حمیده بیا چې روزه تېره شي فی سبیل الله تاسو یې فرنګیانو دپاره جهاد ته ولاړ یم افغانستان کې سره د جهاد غونډې دنیا سره د اسرائیلو سره جهاد د د تا امریکا کنځل دي سره د عربو دي سره د چین دي سره حمیده ته ما ته لږ غوږ ونیسه زه تا نه پوښتنې لرم ته به دې ما زه به ستا ته رهبر صاحب په دواړو سترګو غوږ ونیسم. خلک غونډ په دروغو روان دي. دې ته په قرآن کې فاسق فاجر او ظالم قوم یاد شوی. تا به کله قرآن ویلې که نه رهبره ویې وصیب خیر اوسې تا نه زه پوښتنې لرم. یو خو چې دا دې څه کمال کړی تا مایک هم نه بندېږي.
جناب کاکړ صاحب وی کاکړ صاحب حمید صاحب د حمید سره کاکړ سړي ته خولې ته راسي څو سپارې ختم مو که یو او څو تراوې مو وکړې دوه او نور څو ختمونه کوئ چې موږ د خپل ځان لپاره زغرې واغوندو درې نو شل رکعته تراویح دي دېرش څو اته د وابیانو جومات ته ځې که د حنفیانو اته رکعته دي غږ نه راځي دا وابي دی د هغه فیضان صاحب څو رکعته یادې کړې شل رکعته تراویح دا خو سعودي نه دی وابیان خو نه دېرش سپارې مو قرآن دی الله فضل بیګا مې خرڅ کړی یو ختم کړی او نن یې بل در پسې شروع کوم دا تاسو فتنې پسې شروع کوم د مسلمان په نامه پیرنګیانو پسې خو لږ غوږ ونیسه که نه دا 10 سپارې مو په تراوو کې وویلې نه دا ځان ته ختم کومه زه هېڅ ملا پسې درته مونځ نه کوم د اختر نه کومه نه کېږي زما مونځ دوی پسې زه ورپسې تراویح نه کوم دا درېیم کال دی تراویح دې ځان ته وکړي ځان ته تراویح کوم ځان ته ختم د قرآن کوم ځان ته اختر خو ځاسې نه لرم او د اختر مونځ هم دی پسې زه نه کوم اچھا پسې کوې ځان ته یو الله پسې قبلې پسې کوم او روزه څه خیال نیسې روزه دې چا بیت المقدس قبل از لکې نیسم هغې پسې نیت کو چاته مو روزه دې چا په اذان باندې ماتی دي ملا په اذان کې خپل اذان کوي خپل الله یو سړي 240 کاله دغه رهبره حدیثو کې مطالعه ولري نو هغه د وخت داسې وګوري چې داسې غرمه په بې ساعته پېژني او ماسپښین هم بې ساعته پېژني او ماښام او مازدیګر هم بې ساعته پېژني صرف اسمان ته ګوري خطا نه زه پوښتنه کوم په حدیثو کې دغه د کنزلو حدیث نه ده مطالعه کړی حمید صاحب کنزلي خو تاسو ته ثواب دی وایي د کمزوري کنزلي دی او د زورور کوم حدیث کې ویلي کوم حدیث کې ویلي چی شی د چی شی کوم حدیث کې د امارات روا شوی دی بل په کوم حدیث کې ویلي چې کنزلي ثواب دی کوم حدیث کې ویلي همداسې درته ویم دا زما د خولې نه دا حدیث واوره ته په کوم حدیث کې په ما تپل شوی فساد د اسلام نه د فساد کار اخلي هغه کافر زه خو دې پېژنم که نه د اسلام نه د فساد پنځه وخته د مسجد ته بیایي دا فساد ده د دې یو فین درته ویم د ښځو اجازه نه ورکوي او بل ته نظامي ښځې اسرائیلي راوستي او د مسلمانانو نښې کې والي او ځان سره یې داسې ګرځئ وکافره د دنیا ملحده زندیقه غټه فتنه د خردجال خدای راستی کې بله ده نه وي دروغ مه وایه ته ماته یو حدیث ووایه مولوي چې دا اسلامي امارات په دې حدیث روا دی چې تا ته تسلیمي ده منطق یو شی فهیم صاحب دغه حوزه جرح کېږي که لږ دغه وي لاندې دروغ مه وایه غونډ په دروغ روانه شئ خدای راستی نن مې فهیم صاحب داسې نه چې د اعصابو سکته وکړي لږې لاندې کوز که غوږ نه نیسي نو زه د منافق سړي په خبرې به ما څه تاثیر وکړي غوږ خو ونیسه فهیم صاحب ډېره بخښنه غواړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګورې فهیم صاحب دغه سړی بیچاره موږ سپیس ته راځي مشر سړی دی او بیچاره لږ تکلیف لري خدای له شفا ورکړي خو درد په دغه باندې دی فهیم صاحب چې موږ ولس دغسې بدبخته دی دغسې خلک او دغسې مشکلات او دغسې خلک لرو لا هم تر اوسه پورې افغانان بدبختي غواړي افغانستان کې د باور وکړئ داود خان وخت زمانې سړی دی ډېرې قصې وکړې راغلی یو څه ورځې مخکې په سپیس کې به ژړا کوله داسې بد حاله کول نو توصیه دغه د بیچاره لږ تکلیف هم لري په هغه کې هم لږ څه راغه دی بس هغه روزه جرح نیسي خو د بیچاره دغه دی نو ډېرې قصې وکړې وله دغه سړي مخکې په هغه کې نو ګمان نه کېږي دغه ننګرهار خواته دی بس اقتصاد هم ډېر مشکل دی هغه دی ضعیفه دی نو دغسې بدبختي دی موږ او تاسې وطن کې او دغه خلک راځي تر اوسه پورې موږ او تاسې وطن کې جنګ و یاره عبدالعزیز صاحب ډېره بښنه غواړم فکر نه کوم چې دی د ننګرهار خواته اوسي ځکه انټرنیټ کې شپه ورځ ناست دي انټرنیټ یې شپه ورځ فعاله وي او بیا د اقتصاد یې هم پسې خراب ده دا څنګه خراب ده
او بل دی داسې نه ده چې لیونی ده، لیونی کوی خو د نورو خلکو ته بیا هم څه نه څه کنځل کړي وو، ټول یې ماته وکول او ټول کنځل او بده ورځ یې ماته وویل که نه، دا لیونی نه ده، دا عقده‌ایي ده. ولا دلته زه څو خبرې کوم. اول خو دا چې دا یو تا ته یې کنځا کړي همدا جای د لیونتوب ده، ځکه لیوني داسې عادت چې یو څوک مخې ته ورسي دویم نه ویني، دا د لیونتوب یو عادت ده. یو دویم دا چې په جلال آباد کې اوسېږي، زه خبر یم دا چې له طالبانو نه ډارېږي، دا یې بل لیون دا یې بل لیونتوب دا ستر لیونتوب دی ولا چې رښتیا نه ولا او مخکې راغلی نه ولا برسي دی په وای وای ژړا پنځه ولا وخته پنځه وخته وای ما لمانځه ته بیایي زه م پرې مړ کړم وای وای تاسو وای خارج کې ناست یې، موږ وای په تباه کړلو، وای تا د پنځه وخته لمونځ زور لیدلی چې اوس ته غږېږې؟ ده باندې هلته په زوره لږ منځونه لکه چې کړي دي، او هلته خو روزه ده نو لږ یې هغه کړی زوبل کړی. حمید ښه سړی ده، زه یې پېژنم، اقتصاد یې ډېر ضعیفه نه ده، باغونه لري هلته په جلال آباد کې، ښه مځکه او کور لري، نو بچیم لري، کار مار ورته کوي، خپل هم کار کوي، اقتصاد یې خراب نه ده، خو یو بل شی خراب دی ویلی فیضان نشو صاحب چې دا موږ څنګه به داسې ورته څه داسې معلومیږي لکه یو ډرامه سي یو حمید راپورته کي هغسې جنجالي اواز بیا بل حمید را پیدا کي ته اوس ودرېږه ګورې کوم بل حمید را پیدا کي ولی هغه بل حمید چې هغه بل حمید سره یې جنګ څه ښه دا حمید چې تر څو راپورته کېږي ګورئ روزم ده او په روزې کې باید عبادتونه وکړو. یوه ورځ خو داسې تېره سوله خفه په دې باندې ومه چې ماښام وږی کېدمه نه، زموږ خو نادیده وو، پیشنمي مې 14 پراټې وخوړې، مل چې وږی نه سوم، په کڅ چې د سپاندو کڅ مزل را په غاړه و. هم مې چې دومره خوړلې وه چې 3 ورځې روزه مې باید نیولې وای. او خدای پاک دې ټولو خلکو ته دا روزې قبولې کړي او اقتصاد دې د ټولو خلکو ښه شي. لږ به دا موضوع سمه کړو، بس همدومره هغه مو الله بس دې ته. حمید صاحب ته دې مالا قبوله کړي، والله ډېر غریب سره زوبل د خدای دې ولی هغه باندې لږ رحم ظلم ډېر ده، هغه باندې یاره ظلم فکر ډېر ده. کومه دا به په کور د کور لخوا به لږ سره تر فشار لاندې بیرون خو ولا که ده ته څوک څه ووایي په دې خو زه ښه مطمئن یم. نه خو المانځونو معاملې کې خو لږ کېدای شي چا ورته ویلي چې ویې کړه او بیا ختمونه هم کوي ختمونه هم کوي یو خو لمونځونه هم کوي. مولوي صاحب ستاسو لمونځونه هم چې دي نو بس خدای به راورسوه، شلو نه کم نه منئ پوه شي خو ده ته خیر دی د اتو اجازه ورکړئ نو نه هغه خو خیر حمید دومره هغه هم نه ده، دومره لیونی هم نه ده، دا مونږ غوندې ده، خو خیر په هر حال حمید به هغسې بېرته راوخېږي بیا وروسته. ګوته یې ډېره خطرناکه چاته اشاره یې کړې ده، ولا که دې پرېږدم نسي چاته یې ویلي دي ډېره خطرناکه وي. دغه د هغه په مورد به وغږېږو، ورو ورو به بیا دا سپیس هم سر راټولو، دغه د خلکو په مورد باندې د دنیا رونق په همدې کې ده ښه چې یو څوک به طرفداري بل به مخالف، یو به شپه یي بل به ورځ، یو به خوشحاله یي بل به خفه یي، یو به ښایسته یي بل به بدرنګه یي، دا ژوند د دنیا له همدې جوړ ده. خو یو مشوره زه تاسو ته در کوم او نصیحت هم درته کوم، دعوې هم کوئ، جنجالونه هم کوئ، څوک امارات ګټئ، څوک جمهوریت، همدغه خپل ذات کې ژوند کوي. ثم رددناه اسفل سافلین، ټول همداسې ماشومان یو، بیا غټېږو، بیا سپین ږیري کېږو، بیا مړه کېږو. نصیحت د ما دا ده چې دا کار دا جنجالونه به زړه ته نه اچوئ، چې دا مایک مو بند له دې سپیس ووتلی، تاسو به نور ځان سره دا فکر کوئ چې نور نه څه وو نه څه سته، او دا به وایئ نه چې څه نه وو، دا به رښتیا هم په دې ځان عملي کوئ. بیرته مو چې سپیس ته راغلی هماغه خلک مو ولیدل، له سره به بیا ورسره معامله شروع کوئ، که سم سوي وو سم به ورسره روان یې، که نه وو سم بیا به دعوې ورسره وایئ، که مخې ته درته راغله غیږ به ورته خلاصوئ، ستړي مسې به ورسره کوئ چې دلته مو کنځام د خپل طرف نه، هغه که بیا وار در باندې کوي کار چې کوي د هغه د خپل کار ده، په غیږ به ستړي مسې ورسره کوئ، که کور مو مړۍ ته به یې بیایئ، چای به پخورئ، مړۍ به پخورئ، ست به ورته کوئ، له هغه خپل طرفدار نه به ده ته ډېر زیات
عزت هم ورکوئ چې دی هم پوه شي چې واو ما څه کول او دی چې کوي او دا به له زړه کوئ. بیا تاسو سپینګیري کېږئ هم نه، خفه کېږئ هم نه، مرض به هم نه نیسي، خپلې مبارزې کې هم کامیابېږئ، دا خلک هم درته ماتېږي. او اصلا دغه کار به د خپل صحت لپاره کوئ که غواړئ چې صحتونه مو روغ واوسئ. ځان سره به د خلکو د دې دغه جنجال به کور ته هم نه وړئ او ځان سره به یې هم نه وړئ او ځان سره به یې ساتئ هم نه. فهیم تا ته مې دا خبره ډېره متوجه ده، ته نسبت موږ ټولو ته ډېر جذباتي یې. تا ته که څوک اخطار درکوي، که څوک هر شی درته کوي، ګوره دا مخکې دې چې کومه کیسه وکړه دا تا ډېر ساده کار کړی. که څوک تا پسې ووایي درسې درځمه دا کوم هغه کوم، ته خو غټ سړی، بیا په موږ کې هوښیار سړی، په خبره دې سر خلاصېږي او بیا شینواری، اوس خو دې موږ ډېر پوخ انډیوال یې او خندا دې هم ډېره ښه خندا زده ده. تا خنداګانې خو اوس زه په ټیک ټاک او په دې ویډیو کې اورم، ډېر ښه خاندې، ډېر ښه سټنډ په انګریزي کې چې ورته وایي لرې، د یو شي په مورد باندې درېږې، ولاړ یې که نه. نو پښتون یې لنډه اوږده به دا درته ویم، هغه که څوک د پښتون مثال چاته ورکوي نو موږ کېدای شي ستا په مثال کې ورکړو. زه خپل ځان نسم کې ورکوی، سیریسلی درته وایم، مګر تا د پښتنو په مثال کې ورکوی سم لکه فهیم شینواری. وچ ککړم هغه وچ پښتون چې هغه ته یې. نو د دې ټولو شیانو باوجود بیا د موږ یو په بل باندې حق ده. هېڅوک دغې باندې سړی اصلاً که کوم انسان غواړي چې غیرتي ښکاره سي، تکړه ښکاره سي، زورور ښکاره سي، هغه به چاته اخطار هم نه ورکوي او د چا د اخطار په مقابل کې به ریاکشن هم نه ښکاره کوي. زه دا کار کله کله کومه خو هغه د ډرامې په خاطر باندې کوم چې سړی په غوسه کړم، چې لږ په غوسه سي بیا نور مایک بند کړم لاړ سم که لارې کښېنم. نه څوک وزني، نه څوک چا پسې ورځي، نه څوک چا پسې ټیکټونه کوي، نه دا کار د ټیکټو کولو ده. او که څوک کوي چې یو سړی دومره بیعقل څه چې له یو ښار نه بل ښار ته د چا د ویلو لپاره د سپیس یا د ټیک ټاک لپاره ځي، هغه بیا نو دومره بیعقل وي چې همغه خپل ویلو کې به دی پخپله یا مړ یا به بندي. تر دې اندازې هغه بیا بیعقل یو چې دومره بیعقل چې هغه د ټیکټ پیسې هم نه لري. دا د هوښیارو خلکو حتی سیستمونه دا کار نه کوي. ډېر زیات غلطي دي چې نه یې کړي، ډېر ټارګټ نه سي. موږ او تاسو به کله دومره غټ خلک شو چې سیستمونه او ملکونه او انسټیټیوشن موږ تعقیب کړي. موږ نه یو دومره غټ، که تعقیب مو هم کړي بېرته راته وایي چې موږ وخت در باندې ضایع کړ. دوه، درېیمه خبره دا ده چې د افغانستان موضوع باندې به موږ او تاسو خپل شخصي او بل نه سر خفه کوو، مګر هم قرار دوی دا کار کوي. نوم یې زه اخلمه، قرار دا کار کوي، دا ډله دا کار کوي. د افغانستان په مسلې باندې خپل شخصي ملګري ټول خفه کړ. کنځای هم ورته وکړي، بیا به یې هم کړل، هر څه یې پسې ویل. او دا ښه کار ځکه نه ده که د افغانستان موضوع د قرار یا د ما یا د مولوي ضیاءالرحمن یا د فهیم یا د ایکس وای زیډ چې موږ یو بل سره پیژنو د دوی په لاس کې وای، 10% په لاس کې وای، 50% په لاس کې وای، 10% په لاس کې وای، تاسو باور په خدای وکړئ چې دا موضوع به مال کړی وای. څنګه مې حل کوله چې زه په دې پوه شم د افغانستان موضوع د مولوي ضیاءالرحمن په لاس کې ده، د طالبانو لخوا، او د جمهوریت لخوا نه د قرار په لاس کې ده، او زه دلته دواړه سره راځم. زه به دومره چاپلوسۍ دې دواړو ته وکړم، دومره به ځان ورته نرم کړم، دومره به د اریو په پستوکي کې ورننوځم چې د ما له خبرې به نه ضیاءالرحمن تېرېږي نه قرار. زه چې دلته سپېڅو کې جنګونه کوم، خلکو ته کنځاګانې کوم، د دې په خاطر نه کوم. یو خو دا ده چې هغه ډرامه جوړو سره یو شی بل ده، دا به کم کړو. روزه خدای راوسته خلک سګرټ کې پرېږدي، نسوار کې پرېږدي، موږ به کنځا کې پرېږدو. انشاءالله اراده مو ورته کړې، الله تعالی دې توفیق راکړي او راکول کېږي. او د دې لپاره چې کنځاګانې پرېږدو، له بیاکلو خلکو سره به ناسته کمه کړم، ځکه د بیاکلو خلکو د اورېدلو کوټه د ما د ذهن پوره سوې ده، نه سم اورېدلی چې اورم، خو دا به ښه خبره دی چې زه ترې لاړ سم. دغه کار به وکړم، که نه دا کنځا ماته وکړي پروا نه کوي، خو بیاکلې خبرې مه راباندې اورئ، ما هغه کوي خفه کوي. نو منظور مې له دې خبرو نه افغان دا صاحب ده. تبلیغ شروع کړه، تبلیغ شروع کړه په دې روزه کې. ولا تبلیغ کې مې خولې کې اثار هم ډېر ده، قسم درته خورم مولوي صاحب، ما ته معلومات کېږي او ریاکاري هم نه کوم. ته پوهېږې د ما اثر ځکه زیات ده د ما په ځان، زه له زړه نه غږېږم. زه که هره خبره کوم له زړه نه یې کوم، خلک په ما باندې له زړه نه ګران دي، د خدای پاک په مورد باندې له زړه نه خبرې کوم.
او چې څه شی مې د تاسو ته بیا کله کله یو ناڅاپار وخت کې نه کېږي لکه شعر شاعري دغه رقم ته ده. نو که هغه وکړم بیا سترګې مې پټې کړم ورته او ورته خبرې کوم دغه خدای پاک دې خلکو ته ور وښیه، دا دین ور وښیه، دا عبادت ور وښیه که نه. او کومه چې رښتیا خبره زه چې دا چېرته کښېنم په دې امریکا کې هر زه دلته یو 10 ډلې لرم چې ورسره کښېنم. نو ریاکاري کې د خدای نه راولي د موږ یوه ډله وه چې زه نوی ورغلم د موږ 4-5 ملګري ورغلو، تنها زه نه وم. نو هغه خلک چې وو په امریکا کې پیدا سوي او لوی سوي وو، پیسې مو ورسره ډېرې وې. دا د موږ اول او دویمه ناسته چې ورسره وسوله د خلکو ځینو ملګرو ورته وویل چې دا خلک بیکورډ دي. موږ د دوی په نسبت باندې هغه پاتې خلک وو. کالو یې کې به ګرځېدو، واسکټونه به مو اغوستي وو، هلته به چې لاړو پوښتنې به مو ترې کولې، بیا ریاکاري کې رانیسي چې دغه مازدیګر څه دا مصله چېرته ده. نو د کور والا چې ډېر عصري کور یې په 5 میلیونه ډالر اخیستی او ته د مصلو پوښتنې ترې کوې او بیا ورته وایې قبله چېرته ده، دا داسې ورباندې بوج تمامېږي چې اوس څه امتحانونه رانه اخلي او دا. نو تر دې اندازې پورې موږ سره تنګ سول. دا ډېره غټه ډله وه. دا ځکه دا خبره کوم چې ټول دا کار وکړي، د دې په ځای چې موږ ور واوړو د هغوی په هغه لارې لاړ شو، ځکه د هغوی لارې کې خوندونه به طبعا ډېر وي. خو ناسته مو ډېره سوله او د دوی لارې ته ور وانه اوښتو. پرون او نن هغه د موږ یو ملګری په خارج کې وو، امریکا نه لاړو. تر دې اندازې دا 4 کاله 3 کاله موږ دوی په روزې کې په نورو کې هم په روزې کې عملي کړي چې موږ 4 کاله دا روزه مکملې تراویح په همدې کور کې په جمع باندې کوو. مخامۍ مو هم یو ځای، تراویح مو هم یو ځای دي، ختمونه مو هم یو ځای دي. دی خارج کې وو، دوبۍ کې وو. له دوبۍ نه د دې روزې لپاره راغی چې عادت کړی مو ده. وایي نن سهار یې ماته زنګ وایي زه راورسېدلم چې موږ او تاسو مولوي صاحب ته زنګ ووایو او هغه راسي چې موږ خو تاسو خپلې تراویح سره شروع کړو، دا ټوله روزه بیا تراویح او لمنځونه او عبادتونه وکړو. ټوله ډله اوس لمنځونه دي، روزې دي، تراویح دي، ختمونه دي، روزه ماتې دي خلکو ته ورکوي. د څه شي له وجې نه نور موږ چې نه دي کړي چې هلته به ورسره کېناستو، په 3 ساعته مو په لوپرۍ خبرې وکړې. لوپري معنا الله العب باندې وغږېدو، 1 ساعت به هغه د ما شعر جاري سه او شروع به مې وکړه بر خلکو به غوږ ونیو. هماغه و چې خدای پاک دې موږ او تاسو ټولو ته اجر راکړي، دوی دې هم خدای پاک د موږ غوندې هدایت ورته وکړي. 4 ساعته بس هغه خراب کارونه په ښو کارو بدل شول. یعنې دوبۍ یې پرېښودله د همدې لمانځه لپاره راغی چې دا زر دلته روزه موږ سره ونیسي، دا ټوله ډله او هغه مو کړي د تبلیغ پورې. نو تبلیغ به هم کې کوو، دا به هم کې کوو، هم به سیاست، دا سیاست په خپل ذات کې د افغانستان د خلکو لپاره کوو. الله تعالی دې موږ ته په عبادت کې حساب کړي. زه په قرآن کا یعنې په روزه ده او قسم حق نه راباندې ما د قرآن که نه د وظیفې لپاره که به زه د افغانستان په دې موضوع کې د خپلې وظیفې لپاره لګیا ما د خدای او قرآن وایي. نه مې په زړه کې نور زور سته، نه پوهېږم چې زور نسته که څه چل ده. نه وزارت راته مهم ده، نه پیسې راته مهمې دي، نه قرارداد راته مهم ده. وبه یې نیسم، ولې به یې نه کوم؟ دا ټول کارونه به کوم. خو دا چې زه دلته وکم ته طالب خبره وکم ته ودرې، طالب به بیا ماته ایکس وای زیډ وکړي، یا به زه سیاست وکم سبا به زه پکې رئیس جمهور سم. کنې چانس به د مای که د جمهوریت راځي زه به د ټولو سپېڅو کې به هغه کس زه یم چې زه به ریاست جمهوري ته کې کاندید یم. دا اوس مخالفت هم خلک مخالف هم بولي او ممکن کې ویم ګټم. نو دغه ټولې زه یوازې د افغانستان لپاره دا کار کوم، د افغان ولس لپاره دا کار کوم. خیر یې کې وینم، د ولسونو خیر کې وینم، د میندو خیر کې وینم، د ماشومانو خیر کې وینم، د تا او د ما او د پښتنو خیر کې وینم. د دې لپاره دا ځان باندې عبادت راته ښکاري دا کار کوم. که څوک ما ته دې په مورد باندې کنځاوې کوي هغه به هغوی ګنهګار سي او ما به ګناوې کمې سي. نو خبرې ډېرې یو سر یو کېدای شي چې زه هم سپېڅو ته کم راسم، چون د ورځې به مات ګوډ په کارو کې یو. که هغه جمع ممې ورسره پوره میاشت مو ونه کړې، یو 10-15 ورځې چې ورسمم نو بیا خو مخامه چې تېر کې ان تر پیشنمي پورې به هلته د چا خبره مصروف یو، کېدای شي کم راسو. کور مو ودان نوري دا سپیس در سره لږ کنټرول کړه، که یو څه وخت لپاره وي بیا به سره ځو. السلام علیکم. سپیس خو تر هغه وخته پورې کنټرولوو، خپله پوهېږي چې تر کوم وخته پورې باید کنټرول سي. و فهیم در سره ستا د هغسې نه هم کنټرولولی سي، خو ته هم کومک کوه.
چې سر آه، نه دي کنټرول. فیضان صاحب امام صاحب در سره دغه کړه هوس کړه تیار